ملت ته د حساب ورکونې په لړ کې دا ځل د کانونو او پترولیم وزارت د تیر یوه کال لاسته راوړنې، ستونزې او راتلونکي پلانونه نن له رسنیو سره شریک کړل. د کانونو او پترولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي د اسلامي امارت له حاکمیت نه یاد وزارت په بېلابېلو برخو کې لکه د کانونو، نفتو، ګاز قراردادونه ورکول، د هغې اداره کول، پالیسي او له فساد سره مبارزه د خپل یو کال د لاسته راوړنو څخه یادوي او ترڅنګ یې ټینګار کوي چې یاد وزارت ته د دولت لخوا د عوایدو ورکړل سوي ټارګېټ پوره کړي او خپل عواید یې 14.2 میلیارد افغانیو ته پورته کړي دي. 14 میلیارد 381 16 میلیارد 381 میلیون 3 میلیارد 381 میلیون افغانی ما که آمدیم به خزانه دولت، به خزانه مردم افغانستان ما جمع کردن. 13 میلیارد 381 میلیون در اون دیگه هم داریم. یاد وزارت زیاتوي چې تر دې دمه 158 وړو کانونو او 14 پروژې چې پکې لوی کانونه شامل دي د یو شمېر جواز ورکولو پروسس اجرا شوی او د لوی کانون لپاره علاقه لرونکي شرکتونه خپل غوښتنلیکونه د یادو پروژو لپاره بشپړ کړي دي. په مجموعه توګه 158 معادن ماده ده کوچک، 158 معدنونه واړه موږ ورکړي دي: نفرایت، کرومایت، مرمر، ټالک، سرب، جست، تراورتین، مالګه، کوراتز، فلورایت، د ګاچو چینې، ډبرې، دا موږ په بېلابېلو ولایتونو کې داوطلبي ته ورکړي او جوازونه ورکړي دي. شهاب الدین دلاور د ډبرو سکرو د ستونزو د حل په برخه کې وویل چې کانونو او پترولیم وزارت اصلاحي وړاندیزونه جوړ کړي چې ډیر ژر به د اجرا وړ وګرځي. سکرو په برخه کې د ستونزو د حل په پار د کانونو او پترولیم وزارت اصلاحي وړاندیزونه جوړ او ترتیب کړي چې ډیر ژر به د اجرا وړ وګرځي. موږ 3 بورډ جوړ کړي دي په خپل وزارت کې. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې د قانونو د کیندلو لړۍ په ډېره چټکۍ سره روانه ده چې عام خلک یې د کنټرول غوښتنه کوي. هیر دې نه وي چې په هېواد کې د غیر مسلکي کانونو د استخراج په برخه کې ډېرو کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.